د ننګرهار د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 310 کورنۍ چې څه باندې 1800 کسان کېږي د پاکستان لخوا د تورخم له لارې هیواد ته را اړول شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې پر راستنه شویو کې د افغانستان اسلامي امارت او مرستندویو ادارو لخوا 1,11,900 افغانۍ هم ویشلي دي. ویل کېږي چې د کډوالو لپاره د نړیوالو بنسټونو بودجه هم پای ته رسېدلې. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د دې کډوالو سره د پاکستان پولیس ډیر زور زیاتی ترسره کړی. څو مهمې پوښتنې د پاکستان دا پالیسي به څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ واټن لا نور هم ډیر کړي او نړیوال سازمانونه ولې چوپ پاتې دي. عزتمند لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت صاحب. زه یوسف خان لالی یم. همت صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم درته ښه راغلاست وایم. همت صاحب، د افغان کډوالو جبري ایستلو نور هم دغه لړۍ زور اخیستی دی. فکر کوئ چې د دغه لړۍ نور هم پیاوړي کېدل یا هم د افغان کډوالو سره زور زیاتی به څومره وشي کولی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن نور هم ډیر کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یوسف لالی وردک صاحب، زه تا ته او د یک تلویزیون محترمو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زه خو په ډیر تعصب کوم د پاکستان په راتلونکي تاریخ او په پیلي حاکمانو چې دوی 50 کاله د افغانان وساتل او ملل متحد، حقوق بشر، یونیسیار او نورو حتی ته دې حد پورې چې راشن به مکمل ورکاو. تقریبا په زرګونو د یونیسیار لخوا مکتبونه ابتدایي او متوسطې پورې حتی لیسو پورې دا ورته ول. همدارنګه په هغه وخت کې شوروي اتحاد چې و دلته چې کوم حکومت و د نجیب نور کوپون به ورکو مامورینو ټولو ته. خو دا ټول خلک د مطلب یاران دي د خدای لپاره او رښتیا د بشر لپاره دوی نه دي کوي. همغه بشر دي په دې ساړه ژمي کې راځي وستا ویل چې 1 میلیون افغانۍ اسلامي امارت او خیره بنسټونو او ملل متحد ټول 1 میلیون چې 1 میلیون څو هغه ورکړي دا په زر افغانۍ د فیکس په سر نه راځي. زر افغانۍ په زرګونو کډو دا زر افغانۍ هم نه راځي. او په همدغه ورځو کې اول زر افغانان راړول شوي په تورخم او په هغه باندې چمن په بارډر باندې هم تاسب د تورخم هغه ویل نګرار د رسنیو. خو زه ایران هغه ته مچا دا انسانان نه دي، انسانان بدل سول یا مغه دي که دوی انسانان نه دي. د خیره بنسټونه دغه ملل متحد نوسیار چې تال ته ورته جامو پورې ته خوراک پورې ته څخاک پورې ته مکتب پورې ته تعلیم پورې ته هر څه زمينه ورته برابر کړي و. اوس هغه نه کې نو پاکستان مې زړه په دې درد کوي دا لکه چې یو سړی د شپې پلي خوري اخر کې د خاورو پلي خولې ته واچي هغه ټوله هغه لاړ شي. دوی د اخر کې د یو سړي قدر وکوي اخر کې لغته ورته ورکه او باسي. دا د هغه خلکو په خوکه دا کار کوي د پاکستاني فعلی حاکمان زندانو ته افغانان چې په دا سړه هوا کې را لیږي هلته تکلیف ورته پې کوي. هغه خلک دي چې هغه د غواړي چې د دواړو ولسونو ترمنځ دا دوستی په دښمنۍ بدل کړي. دا 50 کړه د ښېګڼه کړي او سړی ته ما اخر شی په یادېږي. اول چې در سره ته زه استاد سره ما سره خو کوي اخر کې چې یو بده خبره راته وکړي د مامغه په ذهن کې نو پاکستان باندې هغه خلک چې د پاکستان د ولس دښمنان دي، د اسلام دښمنان دي، د پاکستان د یو موټی کېدو دښمنان دي، غواړي چې پاکستان ټوټه سي، غواړي چې پاکستان ته دوست پاتې نشي. تجارت وخت دوی لارې بندي. اوس افغانستان چې د تجارت لارې په ازبکستان، ترکمنستان، په ایران په ټولو باندې شته دي. تا خو همدغه یو لار د چې منځنۍ اسیا ته کته ایران ته د شان لیږي پاکستان زړه مې در باندې درکې هغه د تا په یو روپۍ شي څوک نه اخلي ځکه ایران خپل پکو باندې ولاړ ده. ځکه وخت ټول دنیا په تحریم لګولي ول غویل ارت تیل غوی خپل لري خوراک او څخه کارته غوی لري توبو پورې هر څه پریمانه دي. نو بل د خو د هندستان دغه خدای ازلی دښمن ده. نو تل بنگلاديش ته مزلی دښمن ده. خو تل یو نه مغزه دي خراب دي چې ته د خپل د بازار لپاره دغه گاون سره چې فرضي کرخه 2800 کیلومتره فرضي کرخه موږ لرو. اخو هم دین، ایمان، ژبه، کلتور، عادت ټول شو دي. د څه ځای نمسته دي چې جمعه ته دغه خو اوس په دې خط باندې فرضي کرخه جمعه دلته کلی پاتې الته ده. یو ورور ده، یو ورور ده خو پاتې یو دا خو یو کلا د یو دیوال دا خو پاتې یو دیوال خو دا ټول اوس دنیا په دې کوشش کوي چې دغه یو دوه اسلامي ملکونه ول یو وخت هندستان په دوه برخو تقسیم ک پاکستان او هندستان به پاکستان په دوه تاسو بنگلاديش واغه اوس غواړي چې پاکستان هم د افغانستان سره دښمن کی او په درې څلور ټوټو باندې تقسیم کی چې کمزوري سي دښمن دي چې کمزوري بیا ورسره په بخنه سره د کډوال استل یو موضوع ولدا سره راپور نه خبريږي چې د دوی د کډوالۍ کارتونه چریکيږي د دوی د اقامت
چې کوم کارتونه د هغه څیرې کیږي د دې ترڅنګ دوی سره زور زیاتی کیږي بد چلند کیږي حتی ماشومان او کوچنیان هم تصویرونه شته دي چې د پاکستاني پولیسو په موټرو کې اچول کیږي فکر نه کوئ دغه پروسه یو داسې وخت باید دوی پرېښې وای چې هر څه یو څه ښه شوي وای زمینه ورته مساعده شوی وای د دې لپاره پخوا هم کار شوی وای تر ټولو سربیره دغه ظلم نه وای شوی ګوره اوس خو سوشل میډیا د پخواني هغه خو نه ده چې خالي ما حکومتي خلکو سره د میډیا کنټرول چې څه شی خورئ چې نه تاسو ولیدل په سپین بولدک کې په کم کې د یخنۍ نه او د خوراک نه چې خوراک نه و دوه ماشومان یو ښځه مړه سوه دا خو تاریخ ولیکله دا خو هغه کېږي نه خو دا ټول د پاکستان پیلي حاکمانو ته که نن احمد حاکم د محمود بیا سبا څه بیا سبا ویل کېږي چې پاکستان داسې وکړه پاکستان داسې وکړه که د موږ نیکونه غور نیکونه وستلي خو موږ چې موږ نیکونه غور نیکونه امریکایانو ته انګریزانو ته شکست ورکړی بیا روسانو ته ورکړی بیا څه خو د افغانستان خلک یادوي بیا یو څو ورځې به اوس امارت یادېږي یو څو ورځې مجاهدین هم یادېدل یو څو ورځې احمد محمود یادېده آینده کې بیا دا افغان یادېږي او افغانستان یادېږي نو پاکستان لپاره چې دا کم زیاتی او ظلم کوي دا کې پاکستان دا یو تور داغ د پاکستان په ټنډه باندې ولګول شو په کار دي چې پاکستان علما او ولسونه سیاسي او دینی جماعتونه او ګوندونه د دې مقابل کې راجګ شي چې موږ د 50 کال راجګ شول تر یو حده پورې د پاکستان کوم چې اعلی وزیر دی اوس د پښتونخوا سهیل افریدي ویل چې موږ د دې مخالفت کوو د څخه پخوا ګنداپور هم دغه څرګندونه وکړې بېلابېل نورو ګوندونو خو هیڅ ځای نه نیسي همت صاحب ګوره یو خو د پوزي لاندې به اوبه نه تېرو زه چې یو شی نه کوم لکه دلته هم بعضې خلک وایي زه ولې تعلیم طرفدار یم چې طرفدار خو چې بیا استعفا وکړو که نه چې ته اپریدی راته وایي چې زه داسې ځم پرې خوشحاله سوم خو چې بیا مالې دا به استعفا کوي استعفا دې ونه کړه نو څه شی څه دا خو هسې یو د موږ سترګو کې هغه اچول دي چې زه ولا خفه یم په افغانانو چې ته خفه یې په بد سلوک باندې چوکۍ نه دې استعفا وکړو چې استعفا نه کوي معنا دا سکوت دلالت پر رضا کوي ته پې راځي خالي په خولې وایې ما سره یو ته وایي هغه ته بل ته هغه ته وایي چې نور هم هغه ما ته وایي چې زه ولا خفه یم چې ته خفه یې استعفا وکړو که نه چې ته خپه یو راجک سره ووځه لارې بندې کړه چې ته خپه یو قوي احتجاج وکړو دا خو هسې د خبرې دي موږ صرف موږ غولوي خو زه دا وایم د پاکستان په ولس مې زړه درکوي په دا یو اسلامي خاوره ده د کې شک نشته نن به احمد محمود پې حاکمي خو هغوی همغه کار کوي چې باداران په کوم کار ډېر خوشحالېږي بادار په دې خوشحالېږي چې هېڅکله ته نه وینې د عربي هېوادونه ته خبرې څو 27 هېواده دي عربي یقینا کو داسې هېوادونه دي چې د تا وردګو ولایت یې لوی ده نوم یې هېواد ده قطر د نوم هېواد دی وردګ تی لوی دي کویت د ابسالهم دي هغه ته چلاړ سي و هغه دي دوبۍ د شارجه د ام قیوم د او څه د رسول خیمه د یقینو کوم هغه چې ولا بل ملک ته وته په یو سات کې 15 ملک وې دا غوي غواړي همداسې چې دا پاکستان هم ټوټه کې افغانستان هم ټوټه کې بل هم کې خدا ارمان باید دا ولسونه راجګ سي دا ارمان دغه دښمنانو ګور ته ویسي او هغه القې چې د دښمن لپاره کار کوي د پاکستان ولس ته نه کوي د پاکستان خاورې ته نه کوي د پاکستان هغه ته چې پاکستان په څه نامه اجازه وي چې پاکستان کا مکتب کې لا اله الا الله هغه شعار د تطبیق لپاره دغه د حق سر تر رسول لپاره باید خلک راوځي چې مون خدا ولا اله الا الله هم دا وایي درته چې دغه پاکستان کې چانه ول همت صاحب دغه پریکړه خبره د پاکستان کوم حکومت چې دی شهباز شریف چې اوس په مشرۍ کې د دې نیولې پاوځ نیولې د چا کار تاسو ته ښکارېږي ګوره یو وخت یو کتاب لیکل و انقلاب در انقلاب په انقلاب کې انقلابي پاکستان په حکومت کې حکومت ده بس نور ټول سره پیږي د پاکستان په حکومت کې حکومت ده هغه کوم حکومت چې حکومت ده یو ظاهرا حکومت د یو هغه اصلي حکومت هغه د بادارانو خیر غواړي هغه چې کوم شی ورته بادار وي هغه شی کوي مهاجر د دوه لپاره یوازې مهاجر د دوه لپاره هغه خلک ول چې کېدای شي ویل کېدای شو چې احسان ورسره کړي نور خلکان د دښمنانو پرچمیان د دښمنانو قرضه یو امریکایانو د دښمنانو سو یعنی افغانستان کې یو فرد دسته چې پیدا شي چې زه د 2 سال ته صندوق کې د پاکستان کې ډیر خلک به د افغانستان د پیلي نظام سره په سلو کې 90% خلک طرفداري خو دلته یو صندوق کې ده د موږ د امارت د غړو نه پرته ځکه موږ په پالیسي دا ده چې موږ د هیڅ ګاونډي سره نه تانې ورکو نه پیغور ورکو نه سخت خبرې کوو نه کنځلې کوو خو د موږ ولس چې د ولس هغه خو نسو کوی ولس به یو قسم ورته وانه چې د پاکستان په طرف به څوک وانه شي دا د پاکستان دغه یوې کړۍ دغه خطرناک سیاست ده چې د ارتنه زیات نقصان خپل امغوته ده یعنی اصلا په ټوله کې انسانیت بشریت نور احترام لمنځه تللی بس احترام دا چې څنګه ملاله خوشاله لالا څوک د همت سه د مانی کده خو هغه د ټولي پیژني امریکا دا او برتانیا دا هم دغه سه دغه خاطر چې څوک جنگ هغه غوړي خود څوک نسته خو خارج کې بعض خلک ناشتي بچان یو ورځ یو رسنۍ نوم ناخلم یو چا سره ملمو او ویلي ورځي په بیا ما ورته هغه کوم ورته ویلي چې هغه
ورځي په ته د کور بچان راواله وای ما سره مې بچان نه راځي بیا د رسنۍ یو کس وای تا مرګره وغه ویل چې ما ته سترګو ول چې پرې د نورې مخرپاو نو ویل چې ما سره مې بچان لندن نه راځي کور لندن کې دا او دلته جنگ نغاري ډنګي دغه یو کس دلته پیدا کیږي هغه نه دی امارات دغه کسان تاسو پیغام لري همت صاحب چې دغه کار نه کوي لکه تاسو چې مثال ذکر ګوره مونږ چې جنگ خودي چا خیر ولا چې یو ورځ جنگ څوکي هر ځای کې حق جنگي کنه حق جنگي په یو ورځ جنگ کې لاس کاله ته شاته کیږي څوک چې دا جنگ غواړي هغه دغه خو هم د ولس دښمنان دي او اخو هم چې جنگ غواړي په ټوله کې بهر کې چې ناس د افغانستان په اړه غیر عادلانه څرګندونه کوي غیر عادلانه هغه د خپل هغه باداران چې دی کړي تاغه کې دغه خلک غیر مستقیم تقویه کیم تغذیه کیم هغه کیم مثلا نن یو رسنۍ کې یو کس ملمو د هندستان نه ورته ویل چې زه تا معذور ګڼم زه تا مجبور ګڼم د تا کور ورته هندستان کې د ته مجبور غواړي چې هغه خبره وکړي چې افغانستان او پاکستان سره جنگ سي ته هغه هم دغه رقم خلک دلته مستعلتم ست د څوګ نسته اسی وي وګوره ناس عملته ناس راشن ورته د لندن او امریکای غنه خوري یو خبره دی هغه خلاف کوي خلاص منګه په جنگ اچي پار څوک چې منګ په جنگ اچي هغه د منګ د ولسو دښمنان دي هغه د دوړو هیوادو دښمنان دي یو دو سره نه ک ایران سره څوک منګه اچي ک تاجکستان سره منګ اخر عقل سره ته خبره دا وست تاجکستان یو لوړ پوره چارواکي آی هات راغله د پدلته کابل ته خو څلونیم کرے منګ سره هغه نادو دی وکړي چې د دهشتګرو هغه په منګ ولګاو د مخدره مواد ولګاو کله چې حقیقت پوسو کې دې شو سم پر رسمیت پیژنې لکه روسو پیژندلو د سمون پر رسمیت پیژنې نو پاکستان اعظم ته وایم چې د خدای په خاطر د عقل د سر تر راغله وزارت خارجه نمائنده ویل چې موږ مذاکرات بیا شروع کوو موږ ته هر کله وایو ډیر خبره وکړه دغه څه خلک د پاکستان هم دوستان دي د ولسم دوستان دي خو دغه دښمنانو چې د پاکستان د ولس دښمنان دي دغه دښمنان دي دغه څه خلک چې څوک جنگ نه غواړي سوله غواړي او قران کوم خدای و صلح خیر صلح خیر ده اېت په جنگ کې ګټه نشته جنگ کې کدا اوس ته زوره ورمه کله څوک مې وهه کزه وسن لرم نو کنزل خو درته کوي سم خو بیا د ته عزت هغه سو دغه رقم ک څومره جنگ هر ځای کې جنگ وي هغه مجبوریت نه افغانانو لا ټول جنگونه کړي تحمیل شوی دی را باندې راغلي دی را باندې موږ دفاعي جنگونه کړي موږ مس نه یو د جنگ مزي موږ لیدلی د خارج کې چناس دي د جنگ مزي دوی خو د لپاره د خبرې کې جزا ولا کوم مسای وراره مې پاتې کل ته جنگ شروع سي هغه به بیا راو غواړم چې راځه ولا افغانستان هغه کې جنگ ده راځه چلته ورته پناه ورکی دا دونه بی غیرت دي د خارج چناس دي او جنگ کله ایران سره جنگي کله په تاجکستان سره کله سره را ولا بچان دي لکه یوسف لالي زازي غوند هغه غوند وردک غوند د کور ولا بچون ولا به کله خبرم کوي به ورته منم چې هغه میزایل راځي د تا راځي چې خاوري خو ویني هغه خو ویني ته قرارالته ناستسان دوی خوره او ما دلته په جنگ اچي کورابات بحث دوام ورکوي رسوي لاندې دمه عزتمندو لیدونکو لاندې د ملرو بیرته راګرځو د خبرونې دوام ته راغلاست همت څه بل پښتنه دلته دا ده چې که قطري که ترکیه که سعودي عربستاني کله چې جګړه کیږي د پاکستان افغانستان ترمنځ بیا دوی منځګړیتوب کوي د کډوالو په تړاو باندې چوپ دي دوی همت صاحب ولې د ما په خیال دا خو هغه خلک هم اکثره د بادارانو په اشارو باندې دا کار کوي دا چې ظاهرا وایي چې راځه کېنه د میز نه کوو تښتي بیا به جنگ شروع سي د دې لپاره که چېرته باداران ورته اجازه ورکړي او د رښتیا بیا داسې کمزوري خلک هغه هم نه کړي فیصلې هم نه کړي ګوره د غزې او د فلسطین د حماس او د اسرائیلو ترمنځ هغه وکړو خو هغه بیا ولیدل چې بمبار یې وکړو ارتې وکړو باید یو قوت وي یو څه وي دا انسانیت پکې نشته مخ ته مخکې خلاصه کول دغه سوال دی تا هغه چې دوی بالته مهاجرو سره په تعلیمي ساحه کې په صحي ساحه کې ای صلیبي سرخ دونه شفاخانې درلودلې په هر کم کې تقریبا 1300 کمپونه په پاکستان کې ول هر کم کې شفاخانه و مکتبم و متوسطم و لیسم و یونیسیار پن ورکاو او بیفیر پن ورکاو او نور هغه ورکول صلیبي سرخ ورکاو د خوراک نه نیولې له خرما او سودی به کاټن حتی پسونه به په هغه کې راتل ولې وستاسې انسانان نه دي د خلک کته چې انسانان نه خو ته به بادار ورته ویل چې ورکوه اوس بادار ورته چې څه ورته نه کوي پرې چې دم دسه التم لاړ چې د اسلامي امارت باندې بوج سي خالی لاس ورسي غریب ورسي کار نه دو باندې بوج سي زم دغه ته په اسلامي امارت غوم چې د خدای په خاطر سلوریم کال د تیر کړ کارخانه جوړ کړ دغه سه لوی هغه جوړ کړ چې په زورګونو خلک کار وکي زه خو ګرځم په دیغو کې لنګ روزرونه لګرا قطه سي په شخصي موټر کې وګرځي خلک مړي دی والله بلا ک ډوډۍ لري لمانه زیات بل بچوږي یقینو کو 15 زمن می دا وړکای دوه شکلند حافظ د قران هم د ای سی سی می بل دوی کړي ارته خو قسم پاله چې دا شل کله ما بچان باوري ځکه انګور ارزان دي دا شل ورځې شوی یا 15 شوري چې دا جنگ شروع شوی او ځا انګور سره ډوډۍ خورم د څه خلک د کور کې جاړو چې هغه انګور مرته نه پیدا کیږي اوس انګور ډیر ارزان دي شپږ
کیلو 2 کیلو په 70 روپۍ دي نو هغه واخلو انګورو سره ډوډۍ خلکو ته وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي موږ مول دی وګي له حاله څه خبر ده لنک روزر کې روان یم خلکو نه څه خبر یم کارونه دي خلکو مشکلات دي ډیر زیات نو باید کارخانه جوړي کې اسلامي امارت دغه چې دغه سرکونه دا جوړي کور آباد دام خده خو کارخانه ډیره ضرور ده دا سرک چې جوړیږي سرک د هندستان غوندې کار واخلي هندستان کې د چوتوک تعمیر جوړي په ماشين نه جوړوي ځکه ته یو ماشين کار کوي توریاله پیسادار د شل ماشين لرم او دا کار کوم هغه رقم ظلم مزدل روان ده باید دا څوک کې شخصي باندې کار وکړي هلته اجازه نشته چې په پټاټکی وګرځو چې دغه هغه کې د 50 کسانو غنه مصرف هم کم راځي یو ځای کې چې لختای باسي په ظلمت کې لختای کزه د ظلمت مسلی او بیا تل نواقل لغمان ته هغه په هغه ورته ویل چې موږ درته په 50 لکه کو او هغه شخصي کار خلکو کار کو هغه 15 لکه کېده چې 15 لکه د ګټم کوله نه دا زر وسی والا که زر د سر ونه خوري هلته خو زه هم لس ټیکټر راولم لاس بلدوزر هغه کار زر کوم دغه رقم موږ لیوانیان نه و چې د انګریزان په هغه کې سرک به په تیګو ماتو ولې هلته بس زر کسان په کار لګېدل چې یو ماشین راولي د زر کسانو کار کوي اسلامي امارت هم دقلته وایم چې یو کارخانې جوړې کړو اوس خلکو سترګو کې به شګې نه شو او دویم دا وکړو چې دغه کارونه چې دي که قشتبه د کابل د ټیکټر بلدوزر د یو کس یو ټیکټر به د تای اوس د ما د کسان پیژنم چې اویا دانې دغه سکاکورې لري باید اسلامي امارت ورنه کی ما ته بیا رانه کی ما ته د یو سکاټور راکي تا ته د عمر کی بل ته د عمر کی بل ته د عمر کی بیا ته ګوري چې ګلي ګلزار ده کنه موږ په داخل کې ډیر مشکلات لرو نور به نه وي خو زه وایم د ما یقین ده دا به ته کاټکای او کاټ نه کې زه معروف سړی او دا شای دا دوست به د وجړی دښمن به د وخندي او چیرته چې انتقاد دروازه بنده سو هلته د فساد دروازه خلاصي چې فساد دروازه خلاص سو هغه کوری ک نظامی ک کلی هغه لنګي هغه لمنځ زی د باید بنګ د انتقاد سالم انتقاد دروازه بند نه کو څوک یې بندي هغه د امارت هم دښمن ده د اسلام هم دښمن ده د افغانانو هم دښمن ده د افغانستان هم دښمن ده انتقاد سالم باید دغه شي چې سکاټورونه او دا به ورته بدخشان او غ طرف د پسترګو کاری د سکاټ پښتنه وکي یو نیم سکل سکاټور لري سل لري باید یو سکاټور نه یو کس دویم ورنه کی اسلامي امارت به قرضې ورکي واخله غریب سړی توریاله همت یو سکاټور واخله کار کوه چې ګټم څه به بچانو ته ورکوم تا پیسې بم لګ درتا ویلوم دا خبره نهسته دلته یو کس سرمایدار کیږي میلیاردر کیږي ابو پرس غریب کیږي په اسلام هم دانه دی ویلي زکات عشر چې اخلي لغریب ماړو واخله په غریب به ورکا په وطنو ولسوالیو کې زوینم په میدان وردک لغمان وشر ټولیږي پیغمبر علیه السلام کلی نه واخله مړونه هغه کلی ته غریب ته ورکا موږ ټول ول لیدلی ورکول هم نه لیدلی باید په هغه کلو کې غریبانو ته ورکی یا ګوره خلک به د امارت سره مینم کوي محبت مونږ بل ډیر عزت مننه همت صاحب د سراپور خبر شوی چې کوم کسان چې کډوال راغلي البته د ستونزو سره مخامخ دي بودجه ورته په ختمېدو د البته د مرستندویو سازمانونو فکر کوئ چې دلته نړۍ دوه ګونه چلند کوي کومه بودجه چې پخوا د هغو هغومره یا نیمه هم حتی نه ورکوي دغه کډوالو ته اوس مهال ظلم کوي دا د نړیوالو د ملل متحد 80% بودجه هغه ورکوي امریکا وایي کسې کنان مې ده او پرماد مې ده څوک چې ډوډۍ درکوي هغه په خوښه ټوپک د ما چا ټوپک چې ما په خوښه دی هغه په خوښه باده پولم زه دغه کامرمین ولم هغه وایي نه هغه ووله وله که دا نه هغه ووله پیسې ټوپک دی هغه در سره ډوډۍ چې څوک راکوي چې څه ماته وایي هغه خبر به منم نو 80% بودجه ملل متحد امریکا ورکوي د امریکې په خوښه همدغه کارونه دي پرونې ورته ویل چې کالي م ورکو بوټان هم ورکو غوړي م ورکو تیل هم ورکو هر څه م ورکو اوس هېڅ شی به نه ورکوي پرېږده چې په اسلامي امارت هم بوج سي او دا بدنام سي اسلامي نظام ځکه بدنامي دی او ناکامي د اسلامي نظام دا د غو لپاره د څه د لکه مهیته چې وبي او دا د دوی کامیابی د من اسلامي نظام او د دین اکونامي دا د غو لپاره زار قاتل ده دا د څه د لکه اکسیجن چې به بند کې اکسیجن چې بند کې خو ختميږي ځکه هغه ولسونه بیا هم د نظام غوړي دا پنځه اسلامي ملکونه بیا هم د نظام غوړي د امریکا ولزم بیا وي چې تا خو ملایکه وجلې دا خو د څه ملایکه دي شل کاله تا وجل ظالمه دا خو سپینې کوترې وي دا خو پرشتې وي وګوره هغه چې وطن امن راوسته د ترقی موکړه اوس یوازې امن څه وکړو ادیره کې مامني د امن سره اسلامي امارت باندې فرض ده چې دا د خلکو د خېټې غم وخوري چې په ټول افغانستان کې یو ماشوم لولګي ملکی یو د شپې او ویده کېږي او دغه خېټې وږي قسم خدای د محترم امیر المؤمنین نیولې چې مشر ده چې توریالي همت پورې ټول ګناهګار یو د خدای تر وړاندې چې مړ سو قاتلان یو او هغه ولګي نه چې مړ سي او که وږي شپه تېره کړله ته موږ د امیر المؤمنین ته ما پورې مسؤل یو ډېره مننه همت صاحب دلته افغانستان کې ډېری تجاران شته دي حتی بهر کې حتی دلته افغانان دي په هغوی څومره اوس فرض ده چې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي کومک وکړي کورونه ورته ورکړي لومړنۍ مرستې ورته مهیا کړي یاره د هغوی له هغه نه توبه چې هغه خپل کوم فرض فدیه هغه ادا کړي هم مشکل حل ده هغه فرض زکات د څلوېښت بیا خو هم حس د وطن دوستۍ ګوره هغه حس هم پرېږده
زوم چې خالی هغه د خدای امر چې زکات د چې هغه دوی صحیح ورکی او زکات دسي ورکول لکه تا زکات ده او ماته دراک ته پوسول چې زه غریب ام خو زه مالدارم او ته پوسول ته بیا زکات ورکې تا زکات نه سوای دوی دغه رقم مهاجرینو دوه تا زکات خپل ورکی زه ډیر د سیمرګری پیژنم چې پښتنه ته وکای 1 میلیارډ بودیجه لري 300 میلیون ډالر بودیجه لري ته فکر وکړه 40 میلیون ډالر 40 میلیون کې 1 میلیون ډالر زکات ده چې دا 1 میلیون ورکې ته ولا دغه تجار کلی کې به غریب پاتې سي موږ زکات نه ورکو افغانستان کې دا وشرم اسلامي امارت اخلي به صحیح تقسیمین دا به د موږ کلی کې باید ورکی کدا و اسلامي امارت باندې هم دلته غږ کوم په امیر المؤمنین چې په زور د زکات په خلکو واخلي معلوم دي چې بودیجه دغه د پلاني تجار توري علی همت دغه پیسې لري اتیا میلیون لري ورکه 2 میلیون کال په کال 2 میلیون ته اخله موږ هغه کار کو چې ټیکس او دا شان اخلو چې هغه اسلام کې خیره ده یعنی روا ده روانه ده خو زکات امر د خدای ده واقیم الصلاه واتوا الزکاه ورکی وکي منځونه او ورکی زکاتونه زکات به اسلامي حکومت په زور ته اخلي لدی خلکو خو دغه شی په افغانستان کې نه دی ما یقین ده چې امیر المؤمنین لکه څنګه چې ماجرونو باره کې پرونو چاره تغجن ټلیفون کړو چې فرمان راځي او هغه د شاروالۍ د تاب برنامه کې تاسو ویلیو ته ډیر بختور سره دا فرمان برالیږي چې شاروالۍ نه مهاجرین مستثنا دي ځکه 2 کالو کې یو هغه نه برابرېږي قواله او چارج کې چار دیوالي دوی کور جوړوي سي خام کور جوړوي سي کوټه جوړوي سي مهاجرین به مستثنا دي د شاروالۍ د وصول او د قویونه ان شاء الله زنده باد امیر المؤمنین بل دغه کډوال چې اوس مهال دلته راځي څومره اوس په نړیوالو بنسټونو باندې فرض ده البته تاسو ویل چې دوی مرسته نه کوي بیا هم کوم چې شته دي مثلا یونما مثلا ملګري ملتونه چې دوی شعار ورکوي چې موږ د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره کار کوو د صحت لپاره کار کوو څومره د دې لپاره فرض ده تر څو دوی ته ډوډۍ تر څنګ خواړه تر څنګ حداقل بشري مرستې ورته فراهمې کړي ګوره دا یو زه شاباس خلکو ته وایم چې دا خارج کې دي اکثره زه پیژنم هغه خلک دغه مهاجرین چې راځي څوک 50 ډالر 60 ډالر خپل خوري تمامات خپل ترالیږي کور دی آباد یو د مور شو دي سي خو دغه حالت کې د ملل متحد یونیسیار سره میاشت نړیواله صلیبي سرخ دا ناکام دي لالای صاحب ناکام دي دوی باندې فرض دي زه دغه ځای کې کوم دا تا غوندي وطن پال او تا غوندي افغان فال شخصیتونه صحافیان او ژورنالیستان او میډیا او مطبوعات باید په کار شي کامرو سره لاړ شي ماجرینو سره غو صدر سره سوي دا دنیا کې و شرمې دغه ملل متحد او دغه صلیبي سرخ او دغه یوناما او دا چې دا حقیقت خلکو ته معلوم کی دوی خو دروغ لږه جن 10 میلیون ډالر راواخلي دلته څه خپل د دفترو کې دفترم باید اسلامي امارت په کنټرول لګي چې تاسو په څنګه دونه پیسې دروړي چاته دی ورکړي کوم ماجرونو ته دی ورکړي ملل متحد هم باید د کنټرول کوي یوناما باید خپل غنه کنټرول کوي او دویم دا چې د مطبوعاتو کې باید په سیاسي شنون کې نه مهله ده چې دوی د خالی ما غوندي د چپلوسی نه کوي حقایق دی وي امارت ته دی موي ملل متحد ته دی موي بل ته دی موي گاونډیانو ته دی موي او حقایق دی وي چې باسو ته راځي د مهاجرینو خبر کوي کني وي دغه د فکر یادې دا په موږ باندې یو غټ فرض ده واجب ده لازم ده چې د مهاجرین د ایران او پاکستان په یخ کې راځي کنو ریټ وسن لرو هر سړی د خپل گاوند ته چې راځي کمپله دی ورته کی صادر دی ورته ورکی د زړی جامې دی ورته ورکی کنه بي غیرتی د باید نوې جامې ورته ورکی لرګي دی ورته من 2 من 3 من 4 من لرګي ورته ورکی الا غواه د ځان ته نوم دا ما کور کې مې بغاولي شل خروار لرګي مې د خپل د کور راوړي ول او هغه مې راوخسل شل من مې کړ او کوم کسان چې دی راغو ور مې کړ 2 خروار مې ځان ته پریخي اوس مې زړه د چاغم لګاغه کوم مثال نو دغه رقم کټول خلک وکي او مان ټول غیرتی دي د ما غږ چاوري ټول لمانه ایمان قوي ده غیرت قوي ده اسم قوي ده باید دغه څه دغه ماجر سره د تونه ګوري چې نو سیار د ملل متحد د تجار د اسلامي امارت ته تخپل اسلامي امارت تخپل تجار تخپل ملل متحد تخپل وس پورې زړی بوټان ورکه زړی جمبره ورکه کالی ورکه بستر ورکه اسی چا خوا چا دوته ورکه ډوډۍ چې په پیغمبر علی السلام وي چې شروع کوي او تام سایه وږي ته مسلمان نه او په کې زیات واچو یو قاپه هم سایه ته دم بل همت صاحب یو د وخت لرو بس راټولو حل لاره څه ده پیغام څه دی مهرباني پیغام مې دا د چې هر یو په ځان قیاس وکړي دا روژه چې دم یو هغه امداد چې سړی د وږي له حاله خبر سي په ځان قیاس وکړو چې تر هغه ستا زوی ستا ورور ستا لور ستا پلار تا سپیګره اشاره لول کې بړي ته ځان مې قیاس وکړي ورځ ځان مصنوعي غریب ک چې تا سره پیسې نه دا زړه دې ډب ته سي غورځېدلې بیا چې در سره نه ظالم گاونډي مې زه د گاونډي زه به بی غیرت او خو به تا سره وکم کینه کوم به دغه میوه او دا غوښه او دا شان خو په تور پلاستیک راوړم چې غوي فکرونه کوي چې زه ولا پیاز راوړي دي
موږ په سپین پلاستیک کې راوړو او بیا هلته ډیران کې پوستک کې ما چې مڼې دي او کیلې دي که نور هېڅ نه څه کوئ خیر چاته نه سره رسوئ شر خو مه رسو ماشومانو ته دغه ماشومانو ته هم ورکه بل ته هم ورکه بل ته اوس ژمی ده په ژمي کې یو بنۍ چې هلته اخلي 3 بنۍ نه اخلي 2 اخله زه حیران یم بعضې خلک ما یو لور ده وړه کوي هوا په ولی یو ځل مې ورته جمپر وایي 3 واخلم ولې ما هم صنفیانې دي په 3 صنف کې ده وایي بیچارهګان څه نه لري هغو ته هم اخلم وایي هغه بل چې اخلي په 1,500 روپیو وایي نه دغه بل واخله 3 هم واخیستل 500 ډېر ښکلي او 2 خپل ملګرو ته ویوړه دغسې زه هیله کومه ښه شی م اخلئ لږ خراب شی غوندې واخلئ نفسه به دې هم عزتمنې خدای به دې هم ګوري در باندې به رحمتونه او نعمتونه به دې زیات کړي او دا خلک هم در باندې ښه وي کور کې به هم در باندې ښه وي نو کوشش پکار ده همدا چې شی خپله خورې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه پیغمبر علیه السلام حدیث ده تر هغه پورې سړی مؤمن نه ده کامل چې شی ځان ته خوښوي بل مسلمان ورور ته خوښ نه کړي بیا هغه مسلمان ورور چې هلته تعذیب شوی په ایران کې په پاکستان کې زندان ته اچول شوی د یخ کې راشړل شوی او ته ورته ریز نه کوي بیا لنکروزر راونډونه هم کوي بیا لرګي څو خرواره ځان ته اخلي خو یو 2 منه غته هم واچوه بیا خوراکونه هم کوي بیا چې غوښه اخلي خیر دی 1 کیلو 15 کیلو ځان ته اخلي 1 کیلو دا ګاونډي ته واخله و بی غیرته و بی حیا و بی شرمه نو کوشش پکار ده چې د خپل ګاونډیانو سره راتلونکو مهاجرینو سره هر نوع مرسته موږ اخلاقی پرزم دي لازمی پرزم دي او د موږ پښتني دودم ده اسلامي دودم ده او ارته ده مسلمان د مسلمان ورور ده یو انما المؤمنون اخوه مسلمانان سره ورونه دي قران کې الله پاک ویلي دا څنګه ورور ده چې ورور دی وګي او ته موړې د تا د خدای ټنګ کې چې ته مړېږي او ما د خدای د سینه وچوي ما د خدای مړ کړي چې زه موړ یم د ما ګاونډی وګي خدای دې نکي همت صاحب د سیاسي چارو شنونکی تورلی همت صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې